السور كي أقطف من خير الدرر، فالآي ضياء في صدري يزداد على الظلمة ألقا، غصت بها في بحر الحاني ما بين أسام وما. د نصیر خیریه بنسټ له طرفه د بغلان سیلاب ځپلو کورنیو او خلکو ته عاجل مرستې د برابرولو په حال کې دي او ان شاء الله ډیر ژر به د تیارو او زمینی لارې نه ان شاء الله ورسیږي. جزاک الله له هغو خلکو چې دغه مرستې موږ سره د بغلان د سیلاب ځپلو کورنیو لپاره کړې ده. بغلان له درنې غمیزې تېرېږي. ولس په الهي پرېکړې خپل کورونه، جایدادونه، کروندې او شهدا ورکړل او لا هم د ورکو شهیدانو غم ګالي. کورونه ړنګ، څاګانې وچې او مالونه مړه. لنډه دا چې د ړنګېدلي بغلان یوازې یو ړنګ عکس راپاتې. د سرپناه ټولې وسیلې د سیلابونو د خړو اوبو له خوراک وروسته ولس په شنه اسمان د رب او د هغه د بندګانو په اسره خپل وړنګو دیوالونو ته ناست دی. ګواکې یو چا زخمونه د درمان په تمه په خوشې لاره خلاص نیولې چې مرهم شي. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها، عن خطط لم أعبأ فيها ستكون بأيامي فرقا، فحياتي قبل الحلقات تيه بضياع بشتاتي، من دون نعيم الآيات نرتاد لنحفظها الحلقا. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها. قبل منامي مر ببالي وحد سؤال، فتأملت جلست أفكر فيما يذكر حين يقال رحم الله فلان. سلامونه دوستانو، تاسو هم دا اوس مهال موږ د کندز ملکي هوایي ډګر څخه ګورئ. هغه مرستې چې نصیر خیریه بنسټ غواړي د بغلان ولایت سیلاب ځپلو ته یې ورسوي، له کابل څخه انتقال او دا مهال کندوز ته راورسېدي او له دې ځای څخه به په هلیکوپټرو کې بغلان ولایت ته انتقالیږي. لن تذكر إلا الأعمال، أعمالنا وبها سمت أسماؤنا، نمضي وتبقى هنا. أسماؤنا نمضي وتبقى هنا آثارنا. لن أنتظر الفرصة حتى ترأف بي، بل أصنعها بالإصرار الملتهب. لن أقضي وقتي باللوم وبالعتاب، فكثير مروا وقليل ممن ذكروا حين يقال رحم الله فلان كان وكان.